ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمائی چې کله د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د وفات وخت رانږدې شو نو هغوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ته فرمایل چې زما زړه نه غوښتل چې د بیت المال نه وظیفه واخلم خو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ونه منل چې تاسو ته به تکلیف به وي او تاسو په تجارت کې به مشغولېدو سره د مسلمانانو نقصان وشي په دې وجه په دې مجبورۍ مې واغستله نو اوس دې زما پلانې باغ د دې په بدله کې ورکړی شي هر کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته سړی ولېږه او د پلار دا وصیت موافق هم هغه باغ ورکړو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایل چې الله تعالی دې تاسو په پلار رحم وکړي هغوی دا اوختل چې د چا د خولې پرانستو موقع ورنکړي د فکر کولو خبره ده چې اول خو هغه مقدار لاسه کوم چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د بیت المال نه اغستو د دې نه پسې اغستل هم د مشورې والو په اصرار سره وو او د مسلمانانو پایدې په وجه سره وو په هغې کې هم چې څومره ممکن ناممکن احتیاط کېدلی شو د هغې نه اندازه د هغې قصې چې مونږه په تېرو بیانونو کې ویلي وو چې بیبي تنګستیا سره رقم د خوږ څیز دپاره جمع کړی و نو هغه هم د بیت المال کې داخل کړو او هغومره مقدار هم مستقبل کې کم کړو د دې ټولو نه پس دای اخر کار وکړو چې صحیح اغستی و هغه هم په بدله کې داخل کړو د هغې په بدله کې هغه باغ ورکړی شو